ویم د انګور زه داسې ډېر بې عزته شومه څوکیدار شومه څوکیدار خو خدای دې ستا عزت وکړي چې ستا په نظر کې اوس هم زه میخین یم نو میخین خو یې که نه ځکه خو د ځواني نه نصیب کېږي وایم انګور سره د سترګو لګولو پاتې نه شم وایم اوس کور ته هم نه شم تللی مرغۍ په جاله کې یوازې دغه په کور کې یوازې ناست دی میخین صاحب یو کار نه کوو دا اوس لا کوم کار پاتې دی یو کار شته که نه زما خیال دی چې ایله به د ځواني نصیب شي څه کار څه داسې کار به وکړو چې ته په ما باندې دا سکول خرڅ کړه نو چې زه په تا باندې دا سکول خرڅ کړم د پنځه شتمې خو نامه خو به زما نه خوښي ځواني دې نصیب شه دا زه ستا دپاره ویم ښځه وایه چې زما دپاره وی نو وایه ګوره ته به داسې کار وکړې چې ته به باقاعده دا سکول په ما باندې په سټامپ پیپر باندې خرڅ کړې ټام پیپر دا څه شی دی سټامپ پیپر نه که نه ځواني نصیب شه انګریزۍ کې ورته سټامپ پیپر وایي پخوا مشرانو به ورته قیباله وي ماړه نو په دې خو پوهېږم اخر د پنځه شتو مې خو مالک پاتې شم څه ګپ خو نه دی سړیه نو چې زه په کاغذي کاروای کې د سکول مالک شم که نه نو بیا زما خوښه ده چې څوک په سکول کې پرېږدم او څوک وباسم مطلب دا چې ما به د څوکیدارۍ نه بیا اخوا کې عجیبه دوستي ته ځواني دې نصیب شه تا نه خوا کومه انګور به دې خوا کومه چې سکول درته اوزګار شي او ته مالک شي یاره څه زبردسته او میخینه خبره دې وکړه یاده کړه توتنی به هم د سکول نه وباسو چې هغې ته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي ورکه وې مورې بېګا مې خبرې اورېدې چا سره دې کولې لورې پلار دې راغلی و خو د تا نه مې ورته ونه ویلې چې خرمانۍ راشړلې ما وی چې بیا به خفه شي مورې دا دې خو وکړه ښه مورې بیګم مې ناشته غواړي زر کا دا مور دې پخوا ستا مور وه ښه اوس دې واده شوی دی او ښځې ته دې وایي چې په خپله پخوي ځاله نه دې کې زما څه قصور دی ولې مې راله کوله مونږ درنه نه ده کړې ښه په خپله دې راله کور ښودلی و زما خبره واوره چې دا راشي نو ستا جبه تېرې شي ورشه مال ناشته تیاره کړه مشروطې نغرۍ دې کتلې دې ځان له پخوه او بیا یې خوره توتنیا جی بیګم صاحب زه سکول ته ځم هلته به ناشته وکړم ځواني نصیب شه میخین صاحب سټامپ پیپر مکمل تیار دی نو بس کاغذ را دې خوا کړه چې ګوته درته ولګو قدم راواله دا والی دي بسم الله کوي دا به څه شي به لګو صبر وکړه صبر وکړه منم دی ښه صحیح کار دې کړی دا وری دا نه که نه دا ګوته به لګي دا ګوته به زی مبارک شي د خیره سره بس نه دی که نه دوه ګواهان به هم پکار دي ګواهان به السلام علیکم سر الله راځئ وعلیکم بس دا ګواهان دي راشئ ما ورته ګوته ولګوله او تاسو ماته ګوتې ولګوئ سر خیر خدای ته نه سکول مې خلاص کړو قدم راواله وی دا ولې سر وی ولې تاواني شوم پکې خو خیر دی ملې بیا مو په دې سکول کې مکه خیر دي اوس پوه شوم دا ټول چل چې دی دا روزینې ته جوړ کړی دی نه نو چې پوه شوې نو ته به د چا څوکې ولې سر زما مطلب دا دی چې ډېر هم ښه کو زه در باندې خوشحاله شم او دې یارو د مالک دغه دی په دې ګوتو ولګوئ مبارک شي ښه ګوتو ولګوئ بس چې کیسه ختمېږي ای ته ځواني دې نصیب شه مبارک شي بس ته بیا راغلی او زما په سیټ څنګه ناست دی ځواني دې نصیب شه ما ونه پېژندې ته څوک یې بیبي ها ته اوس ما نه پېژنې نه بالکل نه که روزګار نه راغلی نو روزګار خو ما سره بالکل نشته البته ځواني نصیب شه د مایي سیټ خالي دی خو تنخوا یې لږه کمه ده مای ګوډ دومره لږه ډېره انګریزي انپړو نه ورځي سخر کاکا جي څه دې انګولې دې څوک دې زما په سیټ باندې ناست دی دا تماس دی که نه پخوا به همدې سکول کې و که نه دې فراډي څنګه جرأت وکړو زما په سیټ باندې کېناستو زم ډېرې ته وایم چې سرمن دې راوباسي اصل کې خبره دا ده که نه انګولې که نه چې په واده مې ډېره زیاته خرچه شوې وه که نه قرضداره شوې وم که نه قرضدارو تنګولم نو ما څه چل وکړو چې ما د سکول سره د مثالو په تماشې باندې خرڅ کړو قدم راواله څه دا دروغ دي ځواني دې نصیب شه دا رښتیا دي اوس اصل کې خبره دا ده که نه دا خو اوس د ده خوښه ده که نه چې پرنسپل دې ساتي و که نه که نه خو ځکه نه بالکل نه ما خو د وړاندې نه دې ته وایي چې ما سره سیټ خالي نشته خو ستا انګور ده برتي به یې کمه تنخوا به م وله خیر دی 800 روپۍ ورکوم نو بس 800 ډېر شي څه پرې کوي دا یوازې ځان یې زه ځم چې ډېرې ته وایم چې سره له کورسۍ دې بار وباسي او که نه په مخه دی ښه
یاره منم دې تماسي یم منم دې خو یو خبره درته کومه ځوانه که هغه پلار یې راغو نو هغه سره به څه کوم ځواني دې نصیب شه د هغه بندوبست ما سره شته ولې لورې ته خو نن ډېره خفه یې اسکول کې زما ډېره بېعزتي وشوه په څه هغه تماس نه دی هغه زما په سیټ باندې ناست و او سخر مې وایي ما اسکول په تماس باندې خرڅ کو ما خو چې دې شاګولي به زه پېژندلی یم خو دې شاګولي زه ونه پېژندم ته کښېنه لورې زه شاګولي سره حساب کتاب وکړم